أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا وما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم पदे आयातुन मुबारक के अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु त कुफारो द मुशरिकीनो और द यहूदो द नस्वारा त इफ्तरा और द दरोगो जिक्र कई दो किस्मा इफ्तरा और दरोग दागी बयानी की पाग दरोग की यो दरोग चिदागी की दो सूरतुन दी यो हो अगा कस अल्लाह सूक दे ज़्याद जालिम द अगा चाना चितरी पा अल्लाह बादे दरोग नुबाज उलमा फरमाए कि दीन मुराद द दरोग द नबुवत दावा का उनकी खलक ते मुराद दे कि कम खलक द दरोग द नबुवत दावा कई और पागी बांधे वही नरा नाजिली की और ब्याम जान त पैगंबर वही नो अल्लाह दागन बल ज़्याद जालिम बल निश्ता और दिन उलमा दीदा मतलब बयानी कि कुफार मुशरिकीनो अल्लाह बांधी चे कम दरोग तड़ल चगा अगीफ पल बुतान अल्लाह सरा इबादत के शरीक गर्जवल और द्वेम बाजी हलाल सिजुना चाही पजान बांधे हराम करियो लक बहिरा साहिबा हाम वसीला उखान और ब्या बेदागी निस्बत अल्लाह तक ओलो चिदा अल्लाह मुंग बांधे हराम करी दी नुदा द कुफार द मुशरिकीन अगा इफ्तिरादा से अल्लाह लपा इबादत के शरीक कर दई और दीदा गुमान कई चिदा का बुतान ब परद द क़यामत जंग शफारस कई मुंग बदा आजाब न बच कई और दीदाम वही चरा मुंग दीदा बुतान द इबादत दे द पारको चिदा पदी सर मुंग अल्लाह तजान नजदीक नुदा ददी अगा दरोग दी दगशान द यहूदो दा दरोगो चागी भी चरा जमुंग दा दीन के कंदी दा मनसूख न दे जमुंग द पैगंबरान न पस बल पैगंबर बा दुनिया त बल न राजी और मुंग द अल्लाह जामन यू द अल्लाह महबूबीन यू मुंग तबद सूरज व अजाब न इलावा अजाब न मिलावीगी नस्वारा दा दरोग त वयल चाही दा अकीद तसलीस दावा कौला और ईसा अलैहिस्सलाम ते हम अल्लाह वयल और दगशान अगेद अल्लाह ज़वी गणो अब यादी द्वार यहूद नस्वारा यो बला गलत दावदा कौला चिजमुन मासेवा बुल सूक चिकंदी जन्नत तन दाखिलीगी नो अल्लाह सूक दी ज़्याद जालिम दागा कसना छिपा अल्लाह बांधी दरोग तड़ी और दुम और कज़्ज़ब बिआयातिही सूक दी ज़्याद जालिम दागा कसना चगा निस्बत द दरोग कई द अल्लाह आयातुन ता कोई कुरान मजीद आयातुन ता निस्बत द दरोग कई अगीत शेर वही अगीत जादू वही अगीत द पखवानो खल्को ची कमी किसी वही और याद आयत न मुराद मुअजिज़ात थी चिदा अल्लाह पैगंबर दखल द नबुवत द पारा कम मुअजिज़ा
چې د ټول نه غټه معجزه قرآن مجید مبارکو دی کفارو چې کوم دي هغې ته نسبت د دروغو کو او هغې ته شعر او جادو وي او هغې ته سحر وي، نو الله وی د دې نه زیات ظالم به څوک وي چې هغه د الله آیاتونو ته نسبت د دروغو کوي. انه لا يفلح الظالمون، الله وی بشکا کم خلق چې ظلم کوونکي دي ظالم سړي به فلاح او کامیابی نشي حاصل دي هغه ته ناکام او نامراد بی او ذلیل او رسوا بی. اوس الله تعالی در ورځ د قیامت ذکر کوي، اوس چې یاد کا ای زما حبیب اغرد و یوم نحشرهم جميعا، چې مونږ به دا ټول خلق پر ورځ د قیامت راجمع کړو. ثم او بیا به نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. دلته علما فرمایي چې دا ثم دا د تراخی د پار راځي، گویا پر ورځ د قیامت چې دا خلق راجمع کیږي نو دی به ډیره موده دی به خبرې اترې نشي کولی، نه به دوی نه لا حساب کتاب دی سره کیږي. د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې د دې کفارو مشرکینو به څه حال وي چې پر ورځ د قیامت دوی د غشو پشان د بوجو کې د غشي کوم تیرکش وي، په هغې کې د غشي راغونډېږي جمع کېږي یو بل سره نږدې وي. او یا اوس زمانه کې چې کوم دی دا کلاشنکوف دا جاجر چې په دې کې دا کارتوس چې کوم دی یو بل سره نږدې پراته وي، دغه شان به دا خلق وي 50,000 کال ورځ د قیامت ته، او دی به 50,000 دا ورځ چې کوم د قیامت ته پدې کې به دوی دغه شان بالکل یو ځای ولاړ وي او ډېر زیات په سخت تکلیف کې وي، نور به د سر د پاسه وي یو نږدې برابر، او خولې به ترې روان وي او ډېر سخت تکلیف کې به مبتلا وي. او یا بل کدی چې دا پر ورځ د قیامت به دوی 1000 کاله د قیامت په تیرو کې چې کوم دی منع کړي شوي. اوس په دغه دی کې چې دا ورځ د قیامت دومره زیاته سخته ده، چرته 50,000 کال یادېږي، چرته 1000 کال یادېږي. حدیث مبارک کې هم دغه شان ذکر دی، قرآن مجید کې هم ذکر دی چې کان مقداره 50,000 سنه، د دغه ورځ مقدار چې کوم دی 50,000 کال ورځ به دا یو ورځ وي. دغه شان بل دی کې قرآن کې دی چې دا به 1000 کال وي، 1000 سنه. و برحال دا قیامت دا ډېر سخت ورځ ده. اوس په دغه ورځ باندې به الله تعالی ثم نقول، لکه ډېره موده پس به ته بیا ووایي، الله بیا به ته موږ ووایو هغه کسانو ته چې اشرکو چې کوم چا الله له شریک ګرځولي دي مشرکان دي، این شرکاؤکم الذین سشو ستاسو هغه شریکان چې تاسو د هغې باره کې دعوه کوله چې دا زمونږ خدایان دي، د هغې په نوم تاسو منښتې کولې او تاسو چې کوم دی د هغې نه حاجات طلب کول، او دا هم ویل چې په ورځ د قیامت به دوی موږ د عذاب نه خلاصوي، زموږ به شفارس کوي. نو ګویا په دغه ورځ به د مشرکانو هغه ذلت او رسوایي الله بیانوي چې دې مشرکانو به دومره ذلت او رسوایي وي چې دې نه به چې کوم دی داسې قسمات تپوس وکړي شي چې څه ستاسو هغه شریکان چې تاسو دنیا کې چې کوم دی شرک کولو او اغیم ځان له خدایان ګرځولي وو. اوس دغه دی کې الله فرمایي ثم لم تکن فتنتهم، بیا به نوي د دوی د پاره د دې خپل کفر او شرک څخه جواب. دلته فتنې نه یو مراد جواب دی، ځکه چې دوی په خپله به پوه شي چې کله دومره سخت ورځ ده او دوی چې کوم دا شرک کړی دی د هغې هغه عذاب دوی وویني نو دوی به لا جوابه شي. او بعض علما چې دلته مراد د فتنې نه دی هغه کفر او شرک دی چې نه به یې د دې دپاره د هغه خپل کفر او د شرک هغه انجام مګر دا چې دوی به دغه دی کې بیا د هغې نه انکار کوي. او یا معنی د فتنې چې کوم دی هغه عذر دی، بهانه ده. الله بیا به نه وي دوی دپاره څه عذر او بهانه چې دې دنیا کې چې کوم دی الله له شریک ګرځولي دي او د هغې هغه انجام چې دوی په ورځ د قیامت وویني نو بیا خو به دوی لاجواب شي، هېڅ عذر بهانه به ورته نه وي. صرف الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین،
سوا د دې نه چې دوی به وایي چې زمونږ په قسم وي په الله باندې چې رب زمونږ دی مونږ نیو چې کوم دی شرک کوونکي او مونږ شرک نه دی کړی. دلته حضرت ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی چې پر ورځ د قیامت چې کله الله تعالی دا مؤمنان ګناهګاران د دې ګناهونو بخاني اعلان کوي او دا مشرکین وویني چې را ګناهګار مؤمنانو ته خو بخانه ملاویږي او الله خو شرک نه معاف کوي. نو دغه دې کې دی به چې کوم دی دا خبره چې راشه را مونږ هم چې کوم دی الله ته دا عذر به پیش کو چې را مونږ خو ګناهګار یو خو مونږ چې کوم دی مشرکان نیو مونږ شرک نه دی کړی. نو چې کله دوی دا وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین نیو مونږه مشرکان او مونږ شرک نه دی کړی. دغه دې کې الله تعالی د دې په خولې باندې مهر وایي اليوم نختف على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. بیا به کوم دی د دوی په خولې باندې مهر والی شي او د دې دا بدن اندامونه لاسونه خپې غوښه اډوکي جبا سترګې دا جبا خو به لوخو بند شي سترګې غوږونه نور اندامونه دا به د بدن چې کوم دی د دې باره کې گویا شي او د دې دغه شرک د دې د ګناهونو هغه بیان به وشي د دې دپاره چې د دې د تساغه په دې باندې د خپل اندامونو د بدن حجت وګرځي او دې دپاره بالکل اړو بهانه ختم شي. یو حدیث کې بلکې راځي الله پیغمبر فرمایي صحابه کرام تپوس کو چې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم آیا موږ پر ورځ د قیامت باندې با د الله دیدار کولی شو؟ د الله پیغمبر فرمایل چې زما صحابه کرام چې کله د ورځ کې د انور روخیږي او 12 بجې شي بالکل اسمان مینس کې ولاړ وي ورېځ نه وي نو آیا تاسو د انور وینئ په دې کې څه تکلیف درته شته؟ هغې ویل نه خو بالکل په اسانه وینو. دغه شان چې کله د سپومۍ د شپې 14مې شپې ته ورسي او د شپې څه ورځ نه وي نو تاسو آیا دې کتو کې څه تکلیف محسوس کوئ؟ هغې ویل نه. د الله پیغمبر فرمایي چې بالکل تاسو به په ورځ د قیامت هم دغه شان د خپل رب دیدار کوئ او الله به بیا په ورځ بیا چې الله به یو بنده ځان ته راوبلي او هغه ته به د دنیا د دې خپل نعمتونو ذکر وکړي چې بنده دنیا کې چې کوم دی تعالی ما سرداری در کړې وه تعالی مې عزت در کړی و تعالی مې بیبي در کړې وه ستا دپاره مې چې کوم دی اسونه او خان مسخر کړي وو تعالی مې ریاست او آرام او راحت در کړی و دی به چې ولې نه یا الله تا خو تا مال را کړي بیا به ته الله وفرمایي چې آیا ستا په دې باره ستا زما سره د ملاوېدو څه ګمان او یقین و؟ دی به چې نه یا الله دا امید دا خیال او دا ګمان خو زما په لکه نه راغلی. بیا الله فرمایي چې څنګه تاسو دنیا کې هېر کړو نن چې کوم دی ما ته د خپل رحمت نه هېر کړی. دغه شان دویم کس به م راوبلي هغه ته هم دغه شان به وایي هغه هم دا وایي چې الله ما ته خو د ستا د ملاقات امید نو نو الله به چې څنګه تا دنیا کې زه هېر کړو ما نن بدلته هم اوس هېر کړی خپل رحمت نه محرومه کړي. بیا به دریم کس راوبلي اب هم دغه الله به هغه ته هم دغه شان فرمایي هغه به وایي چې یا الله ما خو تا باندې ایمان راوړی ستا پیغمبر باندې مې ایمان راوړی منځونه مې کول روجې مې نیولې صدقه خیراتونه مې کړي تمام نیک کار چې کوم هغه کړي هغه به دې د هغې بیان وکړي. بیا به ته الله فرمایي چې ښه ده تا چې کوم اقرار وکړو نو موږ اوس په دې باندې ګواه قایمو. دغه دی کې دی به چې ما باندې به زما خلاف به څوک ګواهي کوي دغه دی کې د هغه په خولې باندې به مهر ووالي شي او د هغه بدن اندامونه به د هغه خلاف چې کوم دی ګواهي وکړي چې را دا سړی چې کوم دی منافق او د چې کوم دی د دروغو چې کوم دی د ایمان اظهار به کولو په اړه کې نفاق او الله به د هغه کس ته ناراضه شي او جهنم اور ته به وغورځوي. نو په ورځ د قیامت باندې به ټول عذرونه ختمیږي تر دې چې د انسان د بدن اندامونه به ګواهي کوي. دنیا کې خو مونږ نن د چا نه به یو ګناه پټه وساتو خو لیکن الله موږ سره سرکاري ګواهان مقرر کړي دي او دا ګواهان داسې ګواهان دي چې نه شفارس بیا مني او نه څه چې کوم دی بیا رشوت اخلي صحیح ګواهي به کېږي د بدن اندامونه به کوي. لہذا دلته الله تعالی د مشرکینو ته دا خبره کوي
چرا تاسو چې کم دلته دنیا کې دا کم شرک کوي کفر کوي نو تاسو د هغه ورسته کم ځان ته مخامخ کې انظر کیف کذبوا وګوره څنګه تاسو دروغ وای او دروغ ترې علی انفس خپل ځانو باندې دروغ وای نو دا ورځ را روانه ده دا کوم بوتا چې تاسو دلته دنیا کې د دې عبادت کړی دي او شرک هم کړی دي او دام ځان له خدایان ګرځولي دي او تاسو دا ګمان چې دی بم د عذاب نه بچ کی نو ودل عنهم ما كانوا يفترون غایب بشي د دوینه هغه چې کوم دی د دروغ تړل کړیو چې بوتانو ته نسبت د دروغ د خدایانو کړو او ځان له چې کوم دا ګمان کوي چې دی بم د عذاب نه بچ کی نو پدې کې گویا یو قسمه دی مشرکین او کفار ته یو تنبیه خبرداري دي چې اوس په دې خپل کفر شرک باندې خیال او توجه کې که دنیا کې توبه وستله او صدق دل سره ایمان وروړو نو الله به کوم دي تاسو د ورځ د قیامت هغه سختونه بچ کی ورنه قیامت کې به تاسو بیا دغه شان شرمنده او ذلیل او رسوا به او د عذاب نه بیا تاسو لپاره څوک بچ کول ولا نشته د الله د گرفت نه ومن ازلم سوق دی زیاد ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تری په الله باندې دروغ او کذب بیااته او یا نسبت دروغ کوي د الله آیاتونو ته نو انه لا يفلح الظالمون بشکا کامیابی نشي حاصل ولی ظلم کون کی یعنی ظالمان ويوم نحشرهم جميعا یاد ته اگر چې مونږ به جمع کو دا ټول خلق ثم نقول او بیا ډیره مود پس مونږ اوایو للذین اغه کسانو ته اشرکو چې چا الله له شریک ګرځول دي مشرکان دي اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون سشتاسو اغه شریکان چې تاسو داغي بارکه دعوا کوله چې دا زموږ خدایان دي او دی به مونږ د عذاب نه بچ کی ثم لم تكن فتنتهم بیا نوی د دوی د پارا سو عذر او یا بس جواب وته نوی الا سوا د دینا ان قالو چې دی بدا بیا وای چې والله ربنا زمون دی د الله زمون دی قسم په الله باندې چې رب زمون دی ما كنا مشرکین نو مونږه مشرکان او یا مونږه شرک نه دی کړی نو انظر اے کافرانو وګوره کیف کذبوا علی انفسهم انظر وګوره دوی ته څنګه تری په خپل ځان باندې دروغ وضل عنهم ما كانوا يفترون او غائب بشي د دوینا او رک بشي د دوینا هغه چې کوم دی د دروغ چې کوم دی تبل کړی او بوتانو ته د خدای نسبت ور کړی ومن ازلم سوق دی زیاد ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله کذبا چې تری په الله باندې دروغ او کذب بیااته او یا نسبت د دروغ کوي د الله آیاتونو ته نو انه لا يفلح الظالمون بشکا کامیابی نشي حاصل ولی ظلم کون کی خلق ويوم نحشرهم او یاد کا اگر چې مونږ به جمع کو جميعا دی ټول را ثم نقول بیا بوته مونږ اوایو للذین غکسانو تا اشرکو چې کوم مشرکان دي او شرک کړي دي اين شرکاؤکم الذین سوسستاسو اگر شریکان الذين كنتم تزعمون چې تاسو داغي بارک دعوا کولا چې دی به موږ د عذاب نه بچ کی ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی دوی د پارس جواب یا عذر الا سوا د دینا ان قالو چې دوی بوای والله ربنا زموږ پاک الله باندې قسم چې رب زمونږ دی ما كنا مشرکین چې نو موږ مشرکان انظر کیف کذبوا علی انفسهم وګوره سرنګ دوی دروغ تړي په خپل ځان باندې وضل عنهم او غائب بشي د دوینا او رک بشي د دوینا ما اغا کانو ادوی یفترون چې د دروغ تړل کولو